پاکستان نه د افغان مهاجرینو د انخلا عمل روان دی. د سرکاري شمیرو تر مخه د 2 اپریل نه تر 28 اپریل پورې د مختلفو ښارونو نه 8883 کورنۍ ستنې شوې دي. په دغه کورنو کې 8806 افغان وګړي شامل دي، کوم چې د خیبر لنډۍ کوتل کې جوړ کړي شوي هولډینګ کیمپ نه تورخم بارډر باندې ډیپورټ کړي شوي دي. جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې د اف سی چیک پوسټ سره نږدې بمي چاودنه شوې ده چې پکې 2 ماشومان په موقع مړه شوي دي، ولې یو سخت جوبل شوی دی. څرګنده دی وی چې 2 ورځې وړاندې د وانا مرکزی بازار رستم کې هم بمي چاودنه شوې وه چې پکې 11 تنان وژل شوي ولې 14 جوبل شوي هم وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ په خپل بیان کې ویلي چې هندوستان په 40 نه تر 14 غنټو پورې په پاکستان د برید تابع کړي. دوی ویلي کچره هندوستان د غلطي وکړه نو پاکستان به ورته خلمات جواب ورکړي. دوی په نړیواله ورولې هم غږ کړی دی چې د جنگ په وجه پیدا کیدونکي ټول زیان پړه به په هندوستان وي. عطا تارړ زیاته کړی چې هندوستان د پلګام حمله جواز جوړ کړي او دوی ته انټيليجنس معلومات ورکړل شوي دي چې هندوستان په پاکستان پر روانو 40 نه تر 14 غنټو پورې برید کوونکی دی، ولې پاکستانی فوز هند ته فیصله کوونکی ځواب ته چمتو دی. دوی وی چې سیاسي مقصدونو پوره کولو لپاره هند دغه ډرامه جوړه کړې، ولې پاکستان د خپل سلامتیا او ولس تحفظ لپاره هر قدم اخیستو حق لري. امریکای ویلي چې د هند او پاکستان د بهرانو چارو وزیرانو سره به رابطه کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کمېدو لپاره به خپل کوششونه کوي. دوی په نورو ملکونو هم غږ کړی دی چې خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او د دوی ترمنځ تاوتریخوالي کم کړي. امریکای زیاته کړې ده چې د دوی د پاکستان او هند په حالاتو جوړ نظر دی. بنو کې د صدر تانې پولیس اس ایچ او ګارد باندې برید شوی دی چې پکې اس ایچ او وسیم سجاد او د هغه ګارد حیات الله جوبل شوی دي. د پولیس په ځوابي ډزو کې حمله کوونکي هم وژل شوی دی، ولې زخمیان هسپتال ته وړل شوي دي.